سلامونه ملګرو د ویزې معلومات باندې خبرې کوو او دا دوام به لري دا ویډیوګانې به همداسې پرله پسې کوو دې د خاطره چې کافي ملګري په مختلفو طریقو باندې د رابطې کوشش کوي د ایمیل په لاره د کمنټس په لاره د مسنجر ډیر پکې واتساپ نمبر مو غواړي نو په تاسو په دې خبره پوهیږئ چې په زرګونو خلکو سره د هغې ټیلیفون یا د هغې د میسج جواب ورکول دا به ډېر مشکل کاري نو د نن نه پخوا به معلومات ورکوو د تر دې د راتلو نو هغه به زه صرف په یوټیوب در کوم دې د خاطره چې دلته په یورپ کې د یوټیوب او د فیسبوک پالیسۍ کې لږ فرق دی نو بعضې خبرې زه هلته نشم کولی نو په یوټیوب به تاسو له هماغه ویډیوګانې میلاویږي چې کم په پیج ګورئ او دا به پکې اضافی چې کم د ویزو معلومات څه انفارمیشن دا به د هم در کوم او دا به وی خبرې نه یعنی دې سفر کې به را سره تاسو وي د خیره او ګرځو به هر یو ملک ته به ځو د یورپ نه بهر نور ملکونو ته خو په کلارو په اصولو مطابق نو هلته به هم ځو او د هغه ملک نه به خپل انفارمیشن هم دله در کوم چې د دې ملک ته د راتلو څه طریقه ځکه چې هلته زموږ ډېر افغانان رونه پاکستانیان نور داسې خلک چې سړی ورسره په ژبه پوهېږي د هغې نه به هم تجربه اخلو مشوره به هم ترې اخلو چې دا سره کم راغلی نو د ټولو خلکو نه به هم خبرې راخلو که څوک دی کې په ویزه راغلی څوک په هره طریقه راغلی د هغې نه به موږ تجربه زده کوو تاسو سره به شریکوم او داسې هم کیدای شي چې یو سړی خبره کوي او د کیمرې مخې ته راځي نو ستاسو وړاندې به ترې پوښتنې هم کوو بهرحال ویډیو نه اوږدوم نو داسې ده چې اوس هر سړی وایي چې موږ یورپ ته څنګه راشو اوس دا خبره داسې ده چې په دې خبره تاسو پوهیږئ چې په فرش پاسپورت باندې یورپ ته راتلل دا خو بیخي لږ قسمت وي خو هغه خو بیا بیله خبره ده او کنین واسې دا ډېر مشکل کار دی نو او ځینې بیا دی کې ملګري دي چې هغه اول نه مسافر دي سعودي دوبۍ کې ملیشیا کې نورو ملکونو کې نو هغوی هلته دي او ملته د امبیسیانو نه دي معلومات وکړي چې دا هغه ځای څه رول دي ځکه چې اصول د وطن نه زموږ یو شرط دي چې بل ملک ته لاړ شي او ما هغه ملک پاسپورټ وي خو هلته به اصول بدلي دې د وجې نه چې هلته هغه دی الریډي تللی د سفر کړی نو دی د هر شي نه کلیري نو د کار هلته لږ اسانه کېږي نو زه مزید په دې به نورې ویډیوګانې هم کوم ما مخکې هم ویډیو کړې وه چې یاره اوس د را روان کال کې اولمپیک لوبې دي هغه هم ډېر چانس کیدای شي چې وشي کم سړي سپورټ سره واسطه یا نور صحیح نو دا نور چې اول نه کمرونه مسافر دي هم پکې ټریو کې قسمت خبرې ځکه دلته ولا ډېر غټ بندوبست کړی یو کال پکې اوس هم شته او د تېرو 2 کالو نه موږ ګورو چې خالي د هغې خلکه به څومره تعداد سره راځي هغې دپاره دلته بندوبستونه رانیولي دي ټرینونه یې نه وي که میټروګانې یې نه وي که پلونه جوړ شو سړکونه جوړ شو نو ډېر غټ بندوبست یې وله کړی نو معلومیږي چې ډېرې غټې ویزې به ورکوي یو خو هغه چانس چې ستاسو سوچ کړي فلحال زه هغه خبرې له بیرته راځم چې په فرش پاسپورټ باندې ډیره مشکله ده چې دومره غټ ملک تاسو له ویزه درکړي تر څو چې زما تجربه د ما څه لیدلي دي نو بیا د دې هر څه نه بیا ښه خبره تاسو له د ترکي اپشن دی ترکي کې به تاسو له 2 اپشنې میلاویږي یو به هلته تاسو دی چې د یورپ مینه به هم پې ماتیږي ځکه چې هغه سیم نیم په یورپ کې دی خو پیسې ولې بدله دا بیا یو ځان ته غټه موضوع ده که نه نو یورپ کې به تاسو له په ترکي کې د یورپ مینه به هم ستاسو ماتیږي همدغسې د یورپ غونته ښایسته ځایونه تاریخ یې سنبال کړی دی ویزټ ته خلک راځي سیلګري راځي یو رش دی یو ښایسته ماحول دی بله پکې دا خبره ده چې تاسو له به د اسلامي ملکونو مینه هم پې ماتیږي اذان کیږي جوماتونه شته خلک مسلمانان دي سلام دعا کوي او ټولو نه غټه خبره خوراک تاسو ته بلته حلال میلاویږي پوه شو نو دې د خاطره بیا ښه خبره د فرش پاسپورټ والا دپاره زه دا کوم چې هغه دی د ترکي لاره که بیا دی خامخا بار وتل غواړي د خپل ملک او ځي او لاره ورته نه میلاویږي او سعودي دوبۍ یا دا ملکونه نه خوښوي نو بیا سعودي ښه دی تقریبا چې پیسې موله د هغې ملکونو نه ښه میلاویږي او ژوند یې ښایسته ژوند دی ټول هر څه یو خوا یو موسم یې بل خوا ښایسته موسم یخ ایس کور کې به پکې کونډه ونه ګوري ایر کنډیشن به ونه ګوري نور داسې څه خبرې نشته د یورپ غونته بیخي یخ ملک دی ګرمي هم داسې چې بس یو څو شپې یو څو ورځې نو یو خو به د موسم نه انجوی واخلي دویمه دا ده چې ویزه هم ارزانه ده ارزانه خو خیر اوس نم ده خو بیا هم ښه ده بل سفارتي تعلق هم زموږ د ایشیا ملکونو سره ډېر ښه دي نو ویزې هم ښه ورکوي او بیا چې هلته لاړ شئ نو تاسو له ویزه خو د هغه ځای نه د خپل ملک نه د کار نه درکوي دا خبر هم ذهن کی ور پرمټ د ترکي بنئ یا بیا ماته علم نه خو تر څو چې ما لیدلي هلته ما وخت تېر کړی نو داسې موږ څوک ونه لیده چې د کار په ویزه راغلی هر سړی په ویزټ راځي هلته بیا تا سره چې د 100 ورځو ویزه یا د 7 ورځو یا د 15 ورځو چې د هر ورځو
په هغه ورځو کې دننه بیا چې باید تالته د 1 کال ویزا والي په $2,500 نن 2 کال وړاندې چې زه ومنو تقریبا $2,500 باندې به کېده د 1 کال. اوس کېدی شي $50 ګران شوي کیملیک ولا هغه خلک وي. نو هغه چې د 1 کال والی 1 کال ډیر ژوند دی، بل دار شي 1 کال بالته ته ډاډای بل کارت در کې هغه کې دا سہولتي که ته بیمار شي هغه کې ستا بیمه می یعنی تر هر څه پورې هغه ستا لامه که کمبل ایمرجنسي شي تر وطنه پورې د رسېدو هغه کې تاله ټول سہولت درکوي. قانوني می پولیس چیک ان مې کې نه می بس کارت دله درکوي ادي جیب کې ولا خای ورزه پې. دویمه داره چې د کار هلته کم مشکل نشته، هر ځای کې کار دی. لکه دومره کمپني ده په ترکیه کې چې د پاسه کوري لاندې به خامخا کارخانه که لاندې کوري د پاسه پې کارخانه، نو د کارونو هم ګوره څه کمې نشته او دام نشته چې یاره ته دا غځې کاغذ نه لرې قبولي نه لرې ته کار نشو کولی. داسې سیستم بالکل نه دی چې څوک په هره طریقه تلي، په غیر قانوني طریقه هم تلي، کار هلته پابندي نشته، کار والا ورکوي. خو زه قانوني خبره کوم، قانوني چې لاړ شئ نو کارونه هم ډیر دي چې څنګه لاړې په اول په دویم ورځ تاسو له کار میلاویږي. ټول د ریپینټ شډونو د بوټانو د دې کارخانې دي د ایټرو مختلف ډیر زیات کارونه دي پکې. ترکیه غونته کاروبار او هغومره کمپنۍ ما یو ځای کې مونلی دي. نو کار اوس ورکې د ټیکس مشکل هم نشته چې کار به کې ټیکس به څنګه چلی، دا خبرې هم نشته، ډایرکټ کار دی به زموږ د ملکونو غونته. او نور کوم انډیوالانو سره چې اوسېږي په کور کې وای فای بیل دی، کرۍ ده او بجلی بیل دی، نو دا خو په هر ملک کې خلک ورکوي. نو هلته ارزاني هم ده. او اوس وخت کې تنخواګانې موږ 2 کال وړاندې شو کرنسي لږه تکړه و، نو تنخواګانې 2000 او 2500 او 3000. اوس زه خبر شوم چې یو عام سړی چې په اول ورځ هم راشي نو 15-16,000 لیرې هغه علي. نو زما په خیال چې ځان هم پکې وساتي بیا هم 1.5 روپۍ لیږلی شي تاسو وطن ته. نو دا خبر هم پکې ښایسته ده. ټولو نه غټ سهولت دا دی تلل راتلل هم پکې اسانه دي. ځای راځي ټیکټ سړی ځان له اډوانس وکړي نو اختر روجې ته خیبه دل هم پکې تلی شي، ولې چې تا سره خو به ویزې ده 1 کال. نو دا خبرې دي. او بل د ګرځېدو ملک هم دی، هر څه ډیر زیات ښایسته ملک هم دی. نو مزید به په ترکي باندې هم خبرې کوو، د سره د رومانیا هم یو ډیر ښه چانسونه دي. نو ټولې خبرې خو یو ویډیو کې نه کیږي. نو زه کوم چې دا د ټریول خبرې او د ویزې د معلوماتونو به ضرور در کوم. نو زه امید کوم کافي ملګرو له به دا ویډیو رسیدلی دا سره شیر کوي. او باقي که تاسو مزید معلومات غواړئ نو یوټیوب باندې ماته کمنټس وکړئ، کمنټسو باندې بدل زه ویډیوګانې هم جوړوم. مزید به ګرځو، تاسو به راسره دې سفر کې هر ملک ته چې ځو د هغې معلومات به هم درته راخلم. او دا خبرې ویډیوګانې په فیسبوک د څه د وجې زه نشم کولی، نو هلته به تاسو د ټریول ویډیوګانې هم ګورئ او کله کله به پکې دامي، خو په یوټیوب به تاسو له دا دواړه اپشنې وي چې هم د ټریول ویډیوګانې به ګورم به د معلومات. نو زه مزید نور معلومات هم د ملکونو در کوم چې کم ځای کې د یورپ ملکونو ته چانس لګي. بلې ویډیو کې به د هغه ذکر هم کوو. او آینده که تاسو غواړئ چې داسې ویډیوګانې موږ تاسو ته ضرور رسوم په پښتو ژبه کې، نو یوټیوب د سره سبسکرایب کړئ که تاسو چېرته نه کړی او نه وي. نو ملګرو سره ویډیو هم شریکه کړئ. او مزید په دې دا خبرې به نور هم کولاوو، د ترکي نور هم ډېرې خبرې ښې دي چې زموږ خلکو ته هلته واره کوي. نو دا ټولې خبرې به کوو ورسره تر بلې ویډیو. د الله په امان.